بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې موږ په ایرپټ باندې خبره کوو چې د ایرپټ په پښتو کې څه مطلب دی. د ایرپټ مطلب په اردو کې دی پوټ پړنه، بړه کوټنه، او په پښتو کې دی په تیزۍ سره، په شدت سره یو څیز ناڅاپه واقع کېدل، لکه د اور په شان. کله چې اور موږ پټرولو ته اور واچو یا دغسې وچو ډکو ته اور واچو، نو دا اور چې په کم بړق سره پورته کیږي، یو بړق وکړي پورته شي، دغې بړق ته په انګلیش کې eruption ویلی کیږي. مثال ته راځو، د مثال نه به تاسو پوه شئ. protest had erupted in the country following PTI chairman عمران خان's arrest on May 9. په 9 مئی باندې د عمران د نیولو نه وروسته په ملک کې احتجاجونه په شدت سره واقع شوي وو. یعنی دلته هم مطلب دا شو چې په شدت سره واقع شوي، په داسې شدت سره او داسې ناڅاپي لکه د اورو. نو دلته هم د ایرپټ مطلب دی یو څیز په شدت سره واقع کېدل، لکه د اور په شان، او په اردو کې مطلب دی پوټ پړنه، بړه کوټنه.